درن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د خپرونې دوام دی او د خپرونې دویمه برخه ده او د میلمنو برخه ده. په دې برخه کې په ډېرې مهمه موضوع سره بحث کوو، هغه احترام یا درناوی ده. په ټوله کې احترام څه ته وایي، څنګه کولی شو چې یو بل ته احترام وکړو، د اړیکو په پاللو کې څومره احترام کول مهمه او اړینه ده، او همدارنګه متقابل احترام څه ته وایي. او په دې برخه کې موږ سره بشیر دریز د ارواپوهنې استاد خپرونه کې میلمه ده. سلامونه استاد، سهار مو بخیر او بخیر راغلی. سلام، ډیره مننه. سلام تاسو ته او ګران مشال صاحب او ټول قدرمنو لیدونکو ته. هیله مند یم چې ښه سهار به مو پیل کړی وي او د ژوند یو بل نوی پړاو یا نوی پسرلی به ولري. ډیره زیاته مننه استاد. پیل به له احترامه کو. خپل احترام څه ته وایي؟ احترام په ټوله کې هغه غوښتنې یا تقاضاوې او یا هم اړیکې یا فعالیتونه دي چې انسانان یې د یو بل پر وړاندې له یو بل څخه غوښتونکي وي. او معمولا انسانان تل داسې یو څه خوښوي چې هغه د دوی دپاره، د دوی د ارزښتونو لپاره، د دوی د معنویاتو لپاره، د دوی د درناوي لپاره یو داسې څه وي چې د دوی حیثیت یا د دوی هغه وجداني کوم څه چې دوی لري دا غوښتنه لري چې باید ورته ورکړل شي او نور هیوادوال یا په اصطلاح نور د ټولنې وګړي ورته قایم شي. نو احترام په ټوله کې هغه درناوی یا هغه د انسانانو فعالیتونه یا په اصطلاح په لنډ ډول ویلی شو چې هغه ارزښت دی چې د یو انسان له لوري بل انسان ته ورکول کیږي. بیا دا چې احترام په ټوله کې څومره اقسام لري، په کومو برخو کې ضرور دی، په کومو برخو کې نه دی ضرور، په دې باندې به هم دغسې په نوبت خبرې کوو. راځئ په همدې باندې نوبت پیل وکړو. بلکل. احترام څومره اقسام لري، څومره ډولونه لري؟ مشخصا موږ تر دریو پورې ورته اقسام یا ډولونه ورکوو چې مثلا ځینې وخت له یو لوري احترام کیږي. په ټوله کې داسې ویلی شو چې احترام د دوو لورو یا دوو طرفونو له متقابل فعالیت څخه عبارت دی. که چیرې یو لوری ولري او یو لوری ونه لري، دا هم د احترام له یو ډول څخه دی چې مثلا کیدای شي یو کس به احترام درته ولري خو ته به یې ورته ونه لري، چې دا بیا منفي پایلې هم درلودلی شي او ډېر کم وخت داسې شي چې هغه د مثبته پایله ولري. ځینې وخت بیا غیر متقابل احترام، مثلا یعنی نه دواړه لورو کې یو لوری هم ورته یو بل ته احترام نه کوي. ځینې لوري کې بیا دواړه لوري احترام کوي خو دغه احترام تر دې حده ورسیږي چې هغه اصلي کوم مفهوم یا کوم څه لپاره چې رامنځته کېږي هغه له منځه ولاړ شي. په ټوله کې داسې ویلی شو که چیرې انسانان وغواړي چې خپل ځان ته درناوی ولري، که چیرې انسانان وغواړي چې په ټولنه کې ډېر ښه ډول باندې مطرح شي، که چیرې انسانان وغواړي چې په ټولنه کې د هغه انساني کرامات، هغه انساني ارزښتونه چې باید یو انسان بل انسان ته ولري، باید له پیل ځان څخه پیل وکړي. که چیرې یو کس شخصا خپله بل چا ته احترام ونه کړي، له بل چا څخه هم دا توقع نه لري چې هغه دې ورته احترام وکړي. مثلا که چیرې یو ټولنه کې د یو لوري څخه خدای ناخواسته کنځلې کیږي، نو بل لوری دا معمول ده چې دغسې یعنی که عکس العمل ورته ونه ښیي، حد اقل په زړه کې خو به یوه کرکه او نفرت ورته ولویږي. د دې تر څنګ که چیرې یو کس له خپل لوري څخه یو بل لوري ته احترام یا درناوی ولري، حد اقل که مقابل لوری ورته احترام ونه لري، هغه د انسان په سترګه به یو ډول درناوی ورته ولري چې یعنی دغه هم یو انسان دی او د یو انسان په ډول باندې د ټولنه کې ژوند کوي. خو زموږ ټولنه کې بدبختانه دغه دوم لوری چې دی چې یو لوری احترام شتون لري او بل لوری ډېر کم وي، زموږ ټولنه کې دغه ډېر زیات معمول دی. دلته هم ډیری کسان په دې خاطر باندې چې هغه په لوړ موقف کې د احترام ورته کیږي، ډیری کسان په دې خاطر باندې چې د دې کس ورته لاس بند دی هغه احترام ورته کوي، یا د دې په خاطر باندې دا احترام کوي چې مثلا هغه دغه کس ته نفع یا ګټه رسیږي، په دې خاطر باندې احترام ورته کیږي. خو بل لوری چې هغه د دغه د ښي لوري یا چپ لوري مقابل لوری دی، هغه بیا بالمثل هغه ډول چې دوی غوښتنه لري هغه ډول ورته احترام نه کیږي. مثلا یو کس یو چا ته د رئیس په ډول باندې احترام کوي، خو ډیری یعنی یو شمیر
کیدای سي اوسیږي چې هغه بالمثل بیرته احترام ونه لري، ځکه هغه داسې سوچ کوي دا زما کارمند ده، او کارمند یعنې معنا ده چې غلام، او هغه ارزښت چې باید ورته قایل شي هغه نه ورته قایلېږي. ځکه د هغه هدف یا نظر دا وي چې دا زما کارمند دی، نو ما چې زه چې ده ته پیسې ورکوم دی چې ما سره کارمند دی، دا په دې معنا چې بس څه زما زړه غواړي هغسې باید وکړی شي. حال دا چې مادیات چې دي هغه هم د یو ټولنې هم اړتیا ده او هم یوه برخه ده. د دې ترڅنګ معنویات چې احترام یې هم یو له اعضاو یا برخو څخه ده، نو دا هم ډېر زیات مهم دی. که چیرې په ټولنه کې متقابل احترام ونه اوسیږي، کیدای شي هغه اړیکې به دوام وکړي، خو ډېر لنډ یا موقت وخت لپاره. فکر نه کوم تر دې حده پورې ورسیږي چې د نورې نړۍ اړیکې یا مثلا ارتباطات ترمنځ شتون لري. یو ښه مثال مثلا موږ په ټولنیزو رسنیو کې یادولی شو. کیدای شي یو کس ته چې په یو موقف کې وي، په دې خاطر چې یا احترام ورته لرو یا مثلا لاس مو ورته بند یا بل خبره مسیج ورته وکړو، هغه مسیج وم ګوري خو متقابل احترام یا نه لري یا مثلا ورته ارزښت نه لري. دغه انسان چې ورته مسیج کړی یا اړیکه کړې ده ورسره، هغه هم ګوري او هماسې پرېږدي. دا بیا هغه څه دي چې د دې نه مراعاتولو په اساس باندې بیا نفرتونه رامنځته کېږي. بیا دغه درناوی او احترام چې د انسانانو ترمنځ شتون لري دا له منځه ځي، او یو وخت بیا دې پایلې ته رسېږي چې یو بل سره ووژني او تر ډېرو سختو پایلو پورې رسېږي. یعنې دا خو یو عادي ټولنیزو رسنیو مسله شوله. په کور کلي کې که چیرې وکتل شي دغه ډول یو کار کوي. مثلا موږ په خوست یا پکتیا یا نور ولایتونو کې ځینې مثالونه ویلی شو. مثلا کیدای شي یو کس په سړک تیر شوي، 2-3 کسان لاندې ورته ناست وي او د یا موټر ورسره وي یا کوم بل وسایل ورسره او دوړې کړي وي. معنا ده چې هغه د احترام یو لوری مات شوی وي، خو مقابل لوری بیا دومره ورسره خوښ شوی دی چې مثلا تر دښمني رسېدلی دی. کسان جګ شوي دي چې ته ولې ما ته ونه درېدې، یا دې ولې ما ته سلام ونه کړ، یا دې ولې په ما باندې دوړې ونه کړلې. کیدای شي ډېر هېوادوال همدا شیبه موږ په لرو پرتو سیمو کې ویني چې داسې واقع سره مخ شوي دي. هغه بیا دې لامل شي چې مقابل لوري راجګ شي، د ووژني یا قتل وکړي یا زخمي کړي یا بل کار وشي. یعنې معنا ده چې هم مثبتې پایلې درلودلی شي، هم که چیرې مراعات نه شي تر مرګه پورې یا د ناخوالو تر هغه وروستي حده پورې رسېدی شي. استاد آیا فکر نه کوئ چې ځینې وخت احترام کول نه خلک ناوړه ګټه اخلي؟ ځکه یو چا ته چې احترام وکړي هغه فکر کوي چې دې کار موږ ته بند دی، او یا هم زه داسې یو څوک یم، بیا وروسته بیا غرور کوي او ځان یو څه ورته ښکاري. بلکل ما مخکې وویل که نه چې که چیرې احترام له دواړو لورو ونه اوسېږي، د یو لوري احترام کول یا د یو لوري درناوی درلودل بې مفهومه دی. کیدای شي موږ به ډېر په همدې معنا باندې واوسېږو چې مثلا دغه کس استاد ده یا رئیس ده یا مشر ده، موږ ورته احترام کوو، خو مقابل لوری بیا څه استفاده کوي. دا هم لکه د مذکر او مؤنث دوه جنسونه د انسانانو ترمنځ چې دي چې مثلا په اساس باندې نسلونه تولیدېږي. احترام هم همداسې دی. که چیرې متقابل احترام ونه شي، نه دا چې نسل نه راځي بلکې ترمنځ نفرتونه او وحشتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې تر ټولو مهم اصل همدا دی، لکه څنګه چې د برېښنا په منفي او مثبت لوري باندې تولیدېږي، همدغه ډول د انسانانو متقابل احترام هم که چیرې غواړي چې ټولنې ته یو انسانیت یا په اصطلاح ټولنې ته یو ارزښت ور وړاندې کړي، باید متقابل احترام رامنځته شي. که چیرې متقابل احترام رامنځته نه شي، معمول ډول ده یعنی اصلا انساني فطرت داسې دی چې هغه غرور لري. اصلا انساني فطرت داسې دی چې هغه تر نورو ځان غوره بولي. اصلا انساني فطرت داسې دی چې هغوی کله چې په موقف ته رسېږي بیا نور خلک نه ویني. حال دا چې داسې نه ده په کار. د انسانانو غوښتنې، د انسانانو اساسات، د انسانانو ذهنیت ډیری وخت داسې جوړ شي چې دوی فکر کوي چې مثلا که زه نن رئیس شوم، معنا ده چې د ټول نړۍ زما شوله، یا مثلا د ټول کلی زما شو، یا مثلا د ټول ولایت زما شو. حال دا چې پرته له خدایه هیڅ یعنې د نړۍ په سر باندې هیڅ شی قایم او دایم نه دی. که نظامونه هم دي همدغه ډول بدلیږي، که ریاستونه هم دي همدغه ډول بدلیږي، که د هیوادونو رهبري یا په اصطلاح ابرقدرتي موږ ووایو یا ستر قدرتوالی ووایو، د نړۍ له پیل نه تر دمګړۍ پورې زرګونه هیوادونه دې حد ته رسېدلي چې د نړۍ ابرقدرت شي، خو موقت وخت لپاره، یا مثلا 10 کاله یا 20 کاله یا 30 کاله یا حد اقل 100 کاله. تر دې وروسته بیا یو بل هیواد د ده پر وړاندې راجګېږي چې هغه یو ابرقدرت وي او ځواک وي.
نو که چیرې درناوی ونه شي انسان ته د انسان په سترګه ونه کتل شي د معمول دی چې هغه د انسانیت اصول یا هغه د انساني کړه وړه چې باید په ټولنه کې رامنځته شي له منځه شي. دري صاحب راځئ په یو بل څه باندې هم تم سو موږ او تاسو ټول په دې باندې پوهېږو چې هر څه تاداب په کورنۍ کې کېښودل کېږي. په کورنۍ کې د متقابل احترام زده کړه او خپلو ماشومانو ته د متقابل احترام په اړه معلومات ورکول او یا هم په کورنۍ کې یو بل سره احترام کول درناوی کول خپله ماشوم ته یو ډول ذهنیت ورکوي چې باید متقابل احترام شي. دا څومره اړین دی په هماغه کوچنیوالي کې په څه چې عمر ډیریږي بیا چې تنکی ځوان کیږي یو ماشوم د هغه څخه وروسته بیا په ځوانۍ کې څومره اړین دی؟ ډېره مهمه او خوندوره موضوع دا ده چې ماشومان موږ تل ویلي دي چې د ټولنې هغه بنسټیز پیل دی چې که چیرې غواړي یوه ټولنه په مثبت لوري بوځي هم له همدې پیل یا له همدې سټارټ څخه پیلېږي او که چیرې غواړي یوه ټولنه په منفي یا بد لوري بوځي هم له همدې ځای نه پیلېږي. نو معمول دغسې دی. زموږ ستاسې ماشومان ډېری کیدای شي موږ او تاسې ورسره مخ شو کله چې په کومو کوڅو باندې تېرېږو یا کوم کلي کې تېرېږو یا کوم ښار بازار کې داسې سیمه کې چې هلته مثلا ماشومان دي ډېر په محترمانه ډول باندې مثلا هغه وایي چې سلام یا مثلا کاکا سلام یا مثلا اجي صاحب ستړی مه شي داسې یو څه لري. خو دا هغه صورت کې کېږي چې په هغه ماشوم باندې ترس ډار ونه اوسېږي دغه ماشوم باندې ذهني فشار ونه اوسېږي هغه ماشوم باندې وهل او ډبول نه وي شوي هغه ماشوم باندې په ډېر درنښت او درناوي سره هغه ته د احترام او د سلامتیا درس ورکړل شوی. مثلا یو ماشوم په یو کورنۍ کې لویږي که چیرې له پیل نه په دې باندې وهل ډبول او جبر او ظلم زور وي نو دا په ښار کې چاته بیا سلام نه کوي. دی په دې فکر وي چې کیدای شي هغه ما ووهي دی په دې فکر وي چې کیدای شي هغه ما ته خشکه وکړي دی په دې فکر وي چې کیدای شي که زه ده ته سلام وکړم دغه زما سلام کوم کونج غلط شي دی راباندې نیوکه وکړي یا کیدای شي زه چې د کوم سلام ده ته کوم که زما طریقه سمه نه وي کیدای شي دی راباندې خشکه وکړي. حال دا چې داسې نه دی کیدای شي په ټولنه کې به خشک خلک هم وي سخت خلک به هم وي خو تر څنګ یې ګڼ یا اکثریت داسې انسانان شته ده په هره ټولنه کې چې هغه ماشومان باندې ډېر زیات شفقت لري او په ډېر ښه ډول باندې هغوی هڅوي تر څو لا هم مخته ولاړ شي. نو که چیرې غواړو چې موږ په کورنیو کې په خپلو فامیلونو کې یو ماشوم روغ وروزو یو ماشوم متقابل احترام ورته وښایو یو ماشوم ته ارزښت وښایو یو ماشوم ته درناوی وښایو نو لومړی باید د هغه له ټکولو وهلو او ډبولو څخه لاس واخلو. صحیح ده موږ دا ستاسو متل ستاسو د پښتنو دا متل منو چې مثلا چېرته ډب نه وي ادب نه وي خو په اندازه دومره نه چې تاسو د هغه لاسونه او پښې ور ماتې کوئ داسې نه چې تاسو د هغوی ذهني ناروغۍ دومره زیاته کړئ چې هغه بل چاته په جګو سترګو ونه شي کتلی. صحیح ده ترس وکړئ ورته خوشکې ورته وکړئ ځکه ماشوم خاصیت یا د انسان خاصیت له پیدایښت نه داسې دی که چیرې هغه باندې کنټرول ونه نیول شي هغه بې سره کیږي هغه بې لارې کیږي هغه چې څه زړه وغواړي هغه کوي. نو په دې خاطر باندې تاسو هم ماشوم تر کنټرول لاندې نیولی او هم مو هغه غوښتنه چې تاسو غواړئ متقابل احترام پې پلی کړئ هغه مو پې عملي کړی وي. نو یوازینۍ لارې دا ده چې په ډېر محترمانه ډول باندې په ډېر ښه ډول باندې ماشومان وپوهوئ. که چیرې مثلا ونه شو حد اقل یو عادي خشکه ورته وکئ که چیرې ونه شو د هغه سره خیر یو وړه څپېړه یا مثلا داسې یو څه و چې هغه د هغه وجود ته زیان ونه رسېږي په ډېر عادي ډول باندې نو تاسو کولی شئ دې څخه استفاده وکړئ. خو دا هم د حل لاره نه ده چې ماشوم ته په مدرسه کې په ښوونځي کې لښته راماته که یا هم غټ لرګي ورته رامات که هغه وهه د هغوی ګوتې پې ماتې که لاسونه یې پې مات که چې بدبختانه زموږ او ستاسې په ټولنه کې نسبت د نورو ټولنو په پرتله باندې ډېر زیات دی. یو کس که چیرې الف زر الف زر ای ونه ویل نو یا یې غلط کړ نو ده ته دومره وهل ورکول کېږي چې دی راتلونکی مایوبېږي د دوی لاس مایوبېږي د دوی پښه مایوبېږي. نو دغه زده کړې دغه هنرونه ورښودل دا د جبر کار نه دی دا د خوښې کار دی. نو که چیرې غواړئ ښه فکرونه ورکړئ روښانه فکرونه ورکړئ او په راتلونکي کې هم تاسې ترې همدا توقع ولرئ چې سبا کله زما ماشوم لویږي ما ته به احترام کوي نو تاسو له پیل نه ورته احترام وکړئ.
کله چې ماشوم پیدا کیږي هغلته احترام ورته وکړئ، هغه ماشوم په ښه ډول باندې رالوی کوي تر څو کله چې هغه لوی شي تا ته احترام وکړي. موږ تاسو ډېر زیات کیدای شي کور کلي کې لیدلي وي کله چې پلرونه د بل چا په ماشومانو باندې پیسخند ووایي یا ملنډې پرې وکړي، خدای پاک بیرته همغسې ماشومان ورکوي چې موږ تاسو به ډېر لیدلي وي. مثلا زموږ کلي کې یو کس و د کلو ماشومانو باندې بیرشخند وایي چې هم پښې غټې دي هم لاسونه غټ دي، خو کله چې خدای ده ته ماشومان ورکړل د کلي ټول خلک په ده باندې اوس ملنډې وایي، ځکه چې د ده خپل ماشومان هغه ډول چې دوی د په خلکو باندې ملنډې ویلې تر هغو څو چنده بدتر دی. نو نه ده په کار چې د یعنی بې احترامي له پیل نه وشي، له پیل نه باید خپلو ماشومانو ته ډېر زیات احترام وکړی شي، په ډېر احترام او درناوي باندې هغه ته روزنه او زده کړه ورکړل شي تر څو هغه کله چې لویږي ستا احترام وکړي. یو بل مثال هم همدلته ورکوم، ځینې وخت موږ او تاسې خپلو پلرونو میندو ته احترام نه کوو. دا د دې لامل وي چې پلرونو زموږ او ستاسې پلرونو میندو خپلو پلرونو میندو ته احترام نه وي کړی. که چیرې زموږ او ستاسې پلرونه میندې خپلو پلرونو ته احترام کړی وي، نو زه باوري یم چې زموږ نوی نسل هم ورته احترام کوي. دا یو هغه مثالونه دي چې موږ او تاسې د ژوند له پیل نه وینو. ډېری پلرونه دي کیدای شي موږ او تاسو به ډېر ورسره مخ شوي یاستو چې اولاد ورته اصلا د اولاد په سترګه نه ښکاري، خو بالمثل اولاد هم پلار ورته د پلار په سترګه نه ښکاري. کورنۍ کې متقابل احترام په ټولنه باندې اغېز لري او په ټولنه بالکل، ځکه پیل یا سټارټ یې همغه ځای دی. ته چې له یوې کورنۍ نه احترام ونه لري، متقابل احترام رامنځته نه شي، هغې کې له ټولنې نه څه تمه لرئ. هغه څه چې په ډېر ښه ډول باندې مدیریت کیدای شي، هغه ماشوم چې مثلا تازه دنیا ته راغلی دی په ډېر ښه ډول یې کولی شي ټولنې متقابل احترام ته برابر کړي، خو ته یې نه کوې. نو هغه چې کله ټولنې ته راځي بیا په ټولنه کې داسې ناخوالو سره مخ شي چې هغه بیا د حل لاره ونه لري، داسې ستونزو سره مخ شي چې اصلا توقع نه شي کیدی، داسې وحشتونه دهشتونه رامنځته کړي چې هغه د کورنۍ هغه د فامیل نوم ورسره په شرمونو وشرموي. دقیقا. استاد راځو ګډ ژوند ته. په ګډ ژوند کې یو بل ته احترام نه کول او د یو بل د کورنۍ ته احترام نه کول څومره ستونزې را پیدا کوي؟ بې حده زیاتې ستونزې رامنځته کوي. ځکه رامنځته کوي یو ټپه م ونه پوهېږم چې یاري د سیال سړي مزه کړي ځان ته به ګوري ستا به هم قدر کوي. نو که چیرې یو کس له سیال خلکو سره یا همدغه متقابل احترام رامنځته شي، هېڅکله هم ګډ ژوند نه ستونزمن کېږي. مثلا که چیرې زه خپلې مېرمنې ته احترام ولرم، زه د خپلې مېرمنې پلار ته احترام ولرم، زه د خپلې مېرمنې مور ته احترام ولرم، زه د خپلې مېرمنې ورور ته خور ته احترام ولرم، له هغې هم همدا توقع لرم چې هغه یې هم ولري. خو که چیرې زه ورته احترام ولرم، له هغه به هم دا توقع نه کوم. وخت چې زه کوم فعالیت ترسره کومه، همغه ډول باید له خلکو نه هم تقاضا ولرم، همغه ډول باید له نورو انسانانو هم غوښتنه ولرم. مثلا که زه چیرې ښکنځلې بد رد وایم، باید له خلکو نه هم د تشویق بڼه ونه لرم. مثلا د اوس لنډو وختو کې موږ ټولنیز رسنۍ ټول کاروو، یو کس یو چا پسې پوسټ وکړي، کنځلې ورته وکړي، بد رد ورته وایي، نو هغه د بیا له خلکو نه د توقع نه لري چې خلک دې ورته وایي چې ماشاءالله ښه کنځله دې وکړله، څومره ښه دې وویل. خلک هم بالمثل عمل ورته ښیي، ځکه وخت چې تا د یو انسان انسانیت ته احترام ونه کړ، نو ته له خلکو څه توقع لري چې هغه ستا انسانیت ته احترام وکړي. وخت چې ته د یو چا شخصیت تر پوښتنې لاندې راولې، وخت چې ته د یو چا احترام نه کوې، نو خلکو نه څه توقع لري. کیدای شي ته به ډېر غټ سړی وې، کیدای شي ته به ډېر فیلسوف وې، کیدای شي ته به پروفیسر وې، خو وخت چې ته احترام ونه لرې، ته بل چا پسې توهین کوې، له خلکو نه هم باید دا توقع ونه لرلی شي. که چیرې مثلا دغسې ونه شي، مثلا یو لوری احترام وکړي، بل لوری احترام ونه کړي، په دې وخت کې باید یو بل درک کړی شي، یو بل وپوهول شي. مثلا کیدای شي زه به احترام ورته ولرم، خو زما مقابل لوری به ماته احترام ونه لري، زه باید د مقابل لوري هغه ستونزې چې دی لري، زه باید ورسره شریکې کړم. چې ولې مثلا زه ستا پلار ته احترام لرم، ته ولې زما پلار ته احترام نه لري؟ زه ستا مور ته درناوی لرم، ته ولې زما مور ته درناوی نه لري؟ هغه به کیدای شي ځینې ستونزې به ولري. مثلا کیدای شي ووایي چې ته زما د پلار لاس مچوې، هغه درته لاس نیسي، خو وخت چې زه ستا د پلار لاس مچوم، مثلا ما ته لاس نه نیسي چې لاس مچ کړم. ګوره یو معقول دلیل ده، کیدای شي یو دلیل واوسېږي، خو دلته هم کیدای شي مثلا دغه د لاس مچول هم ډولونه ولري، مثلا په خشونت سره، په خوږوالي سره، په مینه سره، په ظلم سره، په جبر سره.
ځینې کارونه د اجبار په اساس کېږي چې مثلا څوک نه غواړي. نو په دې وخت کې موږ بیا کولی شو چې مثلا متقابل احترام رامنځته کړو، خو په دې شرط چې یو بل درک کړو، د یو بل ستونزې او مشکلات سره حل کړو. داسې نه کېږي چې زه تا ته ووایم چې زه ستا احترام کوم او ته ولې زما احترام نه کوې، نو زه سره راجګ شو میدان ته چې اور درباو. په دربولو باندې ستونزه نه حل کېږي، له خبرو اترو فکر او حل لاره باندې شتون لري. نارینه عموما خاصت یې داسې دیکتاتور غوندې دی، خصوصا خپل د مېرمنې په مقابل کې که نارینه جګه خبر کوي باید مېرمنې ومني او هېڅکله باید د هغه سره په جګ اواز باندې خبرې ونه کړي. که نارینه کنځل کوي، که چېرته مېرمن په غلطۍ کې هم کوم بد رد څه وویلې نو ګوندې څو میاشتې په کور کې نه وي. همدغسې که نارینه د ښځې په مقابل کې په دیکتاتورۍ سره، په ظلم سره، په جبر سره، په سختۍ سره کومه خبره وکړي، ښځه هېڅ حق نه لري، خو بیا د په مقابل کې چې دغه کارونه هم ترسره کوي بیا هم د احترام غوښتنه کوي. څه فکر کوئ چې دا اړیکه به تر پایه پاتې سي؟ څه رقم چې که پاتې هم سي همغسې خوشحاله به پاتې سي؟ فکر نه کوم. اول دې ته موږ اړیکه نه شو ویلی. وخت چې موږ اړیکه وایو، اړیکه هغه څه ته وایو چې دواړه لوري ورته ژمن اوسېږي. مثلا زه تا سره اړیکه لرم، که ته زما پوښتنه وکړې او زه ستا پوښتنه وکړم، دا اړیکه شوله. خو که زه 100 وارې چغې وکړم چې زه مشال صاحب سره ملګری یم، اړیکه ورسره لرم، زه درته اړیکه ونیسم، زه در باندې پوښتنه ونه کړم او ته ونه کړې، مثلا زما لوري پوښتنه وشي او ستا لوري ونه شي، دا اړیکه نه شوله. دې ته موږ د اړیکې مفهوم نه شو ورکولی. زموږ ټولنه بدبختانه په همدې باندې یعنې تحمل شوې ده چې موږ اړیکې لرو سره. یا مثلا زما او د مېرمنې ترمنځ مې اړیکه شتون لري، د دوی ترمنځ اړیکه شتون نه لري. دوی دوه د سنګر هغه دښمنان دي سره چې په یو کور پراته دي، خو تر ډېرو سختو ناخوالو پورې یا تر ډېرو سختو ناخوالو له یو بل سره روان او لاس او ګرېوان دي. چې دا دښمني بیا داسې دښمني ده چې تر هغې دښمني چې په سنګرونو کې یو بل ته پراته وي ډېره سخته ده. وایي چې د بیرون غم به کور ته راوړي، د کور غم به چېرته یوسي. نو وخت چې ته په کور کې له دومره ناخوالو سره مخ یې، دومره ستونزو سره مخ یې، نو ولې ورته لومړی دا چې حل لار نه ګورې. اوس مثلا موږ پوهېږو چې ته به نارینه وې، موږ پوهېږو چې مثلا تا ته کیدای شي د ښځې پرتله باندې خدای ډېر حقوق درکړي. موږ پوهېږو چې کیدای شي تا ته به خدای د ښځې پرتله باندې د شاهدۍ لومړیتوب درکړی وي. موږ پوهېږو چې کیدای شي تا ته به خدای نورو چارو کې هم لومړیتوب درکړی وي، خو دومره هم نه. که چیرې ښځه دومره کمبخته بدبخته وای نو بیا خدای ولې پیدا کوله؟ نو وخت چې خدای ټولنې ته یو څه رامنځته کوي، یو څه پیدا کوي، دا په دې معنا چې د ټولنې کې ډېر زیات ارزښت لري. ښځه هم انسان ده، سړی هم انسان ده. نه باید په دې نوم باندې چې ته ښځه ستا احترام هغه په اصطلاح ستا کړه وړه، ستا فعالیتونه دې تر پوښتنې لاندې ونیول شي. دا چې زه سړی یم زما دې نه نیول کېږي. نو په دې وخت کې دواړو لورو ته پکار ده چې باید د ګډ ژوند یا متقابل احترام په ډېر ښه ډول باندې رامنځته کړي، په ځانګړي ډول په کورنیو کې د خاوند او مېرمنې ترمنځ. دري صاحب یو څه دي په نامه دی کاذب احترام، دروغجن احترام. هغه احترام کوم احترام دی او څه وخت رامنځته کېږي؟ کاذب احترام تر ډېره پورې د اړتیاو په وخت کې رامنځته کېږي، تر ډېره پورې د مجبوریتونو په وخت کې رامنځته کېږي، تر ډېره پورې د ستونزو په وخت کې رامنځته کېږي. مثلا زه یو چا سره کار کوم، هغه له ما دا غوښتنه لري چې باید زه احترام ورته ولرم، هغه هم داسې احترام چې دی یې توقع لري. مثلا دروازه ورته خلاصه کړم، مثلا تر دې مخته ولاړ سم، مثلا خلک ده ته تشویق کړم چې دا ډېر محترم سړی ده، یا مثلا نورې برخې دغه ډول چې مثلا موږ وکولی شو چې ده ته دغه ډول احترام ولرو. دا احترام پایله نه لري، دا احترام ډېر لنډمهاله او ډېر دروغجن احترام دی. لکه څرنګه چې نوم دی معلوم دی چې کاذب یعنې معنا ده چې موقتي او لنډمهاله، او دا احترام بیا پایله هم نه لري. زه کیدای شي ډېر مالدار واوسېږم، ما ته کسان ډېر احترام ولري، خو وخت چې زما پیسې له منځه ځي، زما مادیات له منځه ځي، معنویات مې خپله ورسره له منځه ځي. هماغه سړی چې پرون ما ته احترام کوو د مادیاتو په اساس، نن کیدای شي ما ته غیر احترامي یا مثلا کنځل و بدراده وایي. خو دا په هغه وخت کې چې مثلا زما هغه شته احترام چې ما په ده باندې په اجباري ډول کړی و، یا هم مثلا د زما د مادیاتو په خاطر باندې زما احترام کو، نو د وخت په اساس بیا له منځه ځي. ښه دري صاحب، د دې لپاره چې موږ او تاسو په ټولنه کې ښه متقابل احترام ولرو، څوک باید لاس په کار شي؟ عامه پوهاوي ته ډېر زیات ضرورت دی. عامه پوهاوی باید څنګه او د چا لخوا ترسره شي؟ متقابل احترام
د انسانیت له پیل نه د انسانانو ترمنځ باید شتون ولري او شتون هم لري. مثلا د آدم او بیبي هوا ترمنځ که چیرې متقابل احترام شتون نه درلودی نن به دا دومره دنیا نه وه. له هغه ځایه که چیرې موږ راپیل کړو نو له پیل نه متقابل احترام شتون درلود. حل لارې یې دا دي زموږ ټولنه کې اصلا د متقابل احترام په نوم باندې کیدای شي ځینې کسان چې ونه پیژني. د جوماتونو ملا امامان په ډېر ښه ډول باندې کولی شي چې د متقابل احترام په نوم باندې د اسلام له نظره هیوادوالو ته معلومات ورکړي. د دې ترڅنګ د رسنیو له لارې، د راډیو له لارې، د ټلویزیون له لارې، د ورځپاڼو له لارې کولی شي په ډېر ښه ډول باندې یو څوک وپوهولی شي چې متقابل احترام یعنې څه. خو په دې شرط که چیرې دغه کسان خپله له دغې ارزښت څخه برخمن اوسېږي. که چیرې خپله ترې برخمن ونه اوسېږي دا خبرې بیا په بل چا باندې هم تاثیر نه کوي. کیدای شي مثلا زه چاته احترام ونه لرم خو خلکو ته ډېر په لوړ غږ ووایم چې جومات په لاسپیکر کې ورته وایم یا مثلا په نور داسې ځایونو کې چې هلته خلک راټولېږي او زه ورته وایم چې تاسو متقابل احترام وکړئ. حال دا چې دا څومره خلک چې ما ته ټول دي زه د یوې ته هم احترام ونه لرم. دا په دې معنا چې بیا ما ته هم څه احترام نه کوي او زما خبره هم تاثیر نه لري ټولنه باندې. دقیقا. استاد هغه کسان چې موږ ته احترام نه لري په ټولنه کې موږ هم ورته احترام ونه لرو. هغه کسان چې احترام نه لري لومړی خو دې وپوهوو چې مثلا زما ستونزه څه شی ده. که چیرې ما کې نیمګړتیا وي، ما کې کومه ستونزه وي، راته په ګوته یې کوي. وخت چې مثلا ما سره شخصي خصومت لري یا مثلا ما سره شخصي ستونزه لري یا مثلا زما څیره ښه نه پرې لګېږي یا زما غږ ښه نه پرې لګېږي یا زما پرمختګ ښه نه پرې لګېږي، ډېری وخت دغه دم د دې لامل شي چې یو کس کله پرمختګ ته ورسېږي نو په دې باندې نه لورېږي چې ولې مثلا دغه سړی ولې نن په دغه ځای ناست او خبرې کوي یا مثلا دغه سړی ولې نن استاد ده، دغه سړی ولې مثلا نن په یو ریاست کې دی او مدیریت کې دی او امریت کې ده. نو دغه هم د دې لامل کېږي چې ځینې کسان د شخصي غوښتنو یا غرایزو په اساس باندې یو بل لور ته احترام نه کوي. نو که چیرې ورته درک ورکړل شي چې مثلا په کوم اساس باندې ما ته احترام نه لري، بیا کیدای شي دغه موضوع په ډېر ښه ډول باندې د خبرو اترو له لارې حل شي. که چیرې دغسې نه وي بیا نو نه ده په کار چې یو څوک درته احترام نه لري ته ورته احترام وکړي. دا ځکه په ځان باندې خپل انسانیت باندې ملنډې وهل دي. انسان بودن یا انسان اوسېدل د نړۍ تر ټولو بهترینه ذایقه یا بهترین ذوق دی، خو په دې شرط چې د انسانانو ترمنځ اوسېږي. دا چې زه درته انسانیت په سترګه ګورم او ته راته نه ګورې، دا په دې معنا چې ته ما پورې ملنډې وایي، زما انسانیت پورې ملنډې وایي، بیا نه ده په کار داسې خلکو ته سړی احترام وکړي او درناوی ورته ولري. ډېره زیاته مننه درې صاحب. ډېره مننه، تاسو څخه هم خوشحاله اوسئ او ښه وخت ولرئ. سلامت سي خیر شي. لیدونکو خپرونه دوام لري، اوس هم د تاریخ پاڼه چمتو راځي، په ګډه یې ګورو، له موږ سره اوسئ.